ننګرهار کې د زیتونو فابریکه سږکال 40 ټنه اچار تولیدوي. د ننګرهار کانال وادي کرنیز اماراتي شرکت د زیتونو فابریکې امیر اختر محمد هاشمي وایي ننګرهار کې د زیتونو پروسس پیل شوی او سږکال به 40 ټنه اچار تولید شي. او تیر کال موږ 10 ټنه زیتون د اچارو لپاره اچولی وو او سږکال د پروسه نور هم هغه شوله شي تقریبا تر 40 ټنه پورې موږ د شنو زیتونو موږ ته اټکل شوی دی دا به ان شاء الله راځي چې دا پروسه د راتګي تقریبا تر 12 ورځې پورې زیتون به موږ ته روان وي چې پوره تکمیل کیږي د تکمیل پوره هغه چې کومه ده تر 40 ورځې پورې دا په خمانو کې وي ان شاء الله دا پروسه بیا سر ته رسیږي بعد 40 ورځو نه به دا بوتل پورې کیږي. د ننګرهار زیتونو فابریکه کې تولیدونکو اچار په معیاري شکل جوړیږي. مسؤل انجنیر عتیق الله وایي دغه اچار 40 ورځو کې له بیلابیلو مرحلو وروسته بازار ته آماده کیږي. د دې پروسه د سیده کله چې د فارمونو نه راشي زیتون هلته سورکی د سورت نه وروسته د خمانو ته انتقالیږي. خمانو کې موږ ورته په اوله مرحله کې سودیم هایدروکساید 1.2% او مالګه ورته 6% ورکوو او سرکه او بوره په هغه معین اندازه پکې اچوو او بعد د دې نه په لابراتوار نه کنټرولیږي. د دې کې تقریبا د خم کې 40 ورځې بعد هغې نه چې کله لابراتوار موږ ته خبر راکړي د دې اسید 0.4 ته رسېدلي دي تولید دستګاه ته ځي هلته بسته‌بندي کېږي. ډیری کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره ده. باغچه ګل چې له شاوخوا 22 کالو را په دې خوا دغه فابریکه کې کار کوي وایي په دې وروستیو کې زیتونو باغونو فابریکو ته ډیر پام شوی. اوس موږ مشترانو په زیتونو فارمونو باندې ډېر کار کړی دی او هغه سیستمونه چې زموږ پخوا جنګونه او زموږ په باغونه غیر دغه سیستمو زموږ ټول باغونه اوس ان شاء الله چې پروسه کله زموږ عایدات سکل زیاتی تقریبا موږ 40 ټنو ته د اچارو سیستم رسیدلی دی. د یادوند چې د ننګرهار زیتون د زیتونو تیل او اچار د هیواد په کچه ځانګړی شهرت لري.